تاسو چېرته دې ته سوچ کړی چې موږ ساه اخلو په دې کې موږ اکسیجن اخلو؟ دا به ستاسو د ذهن ته راغلي چې په دې فضا کې په دې انوایرمنټ کې خو بلا شی ګیسونه دي، په دې کې هایدروجن شته، په دې کې نایټروجن شته، په دې کې اکسیجن شته، په دې کې پلان ډېر شی ګیسونه پکې دي. دا موږ پکې صرف اکسیجن څنګه راکاږو؟ آیا دا نور ګیسونه زموږ دننه نه ځي؟ دا به ستاسو د ذهن ته راغلي. اصل کې مسله داسې ده، موږ چې کله انهلیشن وکړو، موږ ساه واخلو، چې ساه واخلو نو په دې کې صرف یوازې اکسیجن دننه نه ځي، په دې کې دا ټول ګیسونه دننه لاړ شي. اوس د الله تعالی دا یو نظام دی، زمونږ د لنګس ته چې کله دا ګیسز لاړ شي که نه، د هواګانې دا ګیسونه مختلف ګیسونه زمونږ لنګس ته پیپړو ته دننه لاړ شي، نو په دې پیپړو کې دننه الویولای ورته وایي، د انګور د غونچو په شانته کې واړه سیکس دي. په دغه ځای کې کیپیلریز دي، د وینې کیپیلریز، بلډ، وینه ده، او په دغه وینه کې بیا زمونږ هیموګلوبین دي. په دې کې الله تعالی داسې خصوصیت یې ښودی، دا صفت الله تعالی په دغه آیرن او په دغه هیموګلوبین کې ښودی، د دې دا سټرکچر، د دې دا بناوټ، دا شکل الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې دا صرف اکسیجن رانیولی شي او وینې ته ورکولی شي. دا نور نایټروجن او الله بلا چې دي که نه، دا هغه ځان سره نشي وړلی، وینې سره یې نشي شاملولی. نو دغه هیموګلوبین، دغه آیرن، د دې دا سټرکچر الله تعالی داسې جوړ کړی چې دا صرف او صرف دغه اکسیجن ترې واخلي، ابزرب یې کړي او ویسي په بلډ کې، په وینه کې شامل شي. دا باقي نور ګیسز چې دي که نه، دا هغه د ځان سره نشي. نو زمونږ وجود صرف او صرف اکسیجن د ځان سره راوالي او وینې له ولي.